السلام علیکم دوستانو. په سلبالیزه کرکټ لیګ کې کیس احمد په زړه پورې لوبه وکړه. تېره شپه په سلبالیزه کرکټ لیګ کې د ویل شپایر او ټرنټ راکټس لوبډلو ترمنځ لوبه ترسره شوه چې پکې دوه افغان لوبغاړي کیس احمد او راشد خان هم ولوبېدل. لومړی توپوهنه د ویل شپایر لوبډلې وکړه چې په ټاکل شوو سلو بالونو یې 119 منډې وکړې. د ویلس لوبډلې لپاره تر ټولو ډېرې 50 منډې ګلین پیس وکړې. راشد خان پرته له دې چې ویکټ واخلي په شلو بالونو باندې 90 منډې ورکړې. خو د راکټس لوبډلې فاسټ بالر وهاب ریاض چې د خپلې لوبډلې لپاره لومړۍ لوبه کوله، د کیس احمد په ګډون د ویلس لوبډلې 4 لوبغاړي وسوځول. د 140 منډو هدف د کیس احمد د ښه بالینګ سره د راکټس لوبډلې د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره په 90 بالونو باندې پوره کړ. کیس احمد په شلو بالونو باندې 23 منډې وکړې او د پیاوړو الیکس هیلز او ډیوډ میلان ویکټ یې واخیستې. د لوبې غوره لوبغاړي د راکټس لوبډلې سمیت پټیل ونومول سو چې په شلو توپونو باندې چټکې 40 منډې وکړې. خپله لوبډله یې بریا ته ورسوله. که مو دا ویډیو خوښه سوې ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوي یاست افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.